है मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو ورور محتاب علم زه د ټیم موجود یم گورنمنٹ پوسٹ گریجویټ کالج کرک می او زه بلډ خیرو سکیم دی هغه دوی کمپین شروع کړه دالته دوی نن دلته راغلي دي موږ کالج ته نو دالته به دوی سره خبرې وکړم چې دوی ته دا آیډیا څنګه راغلی و ذهن ته او موږ دوی ته خپل طرف نه داد خبر کوو ځکه چې دا چار چې دا دوی خپل طرف نه کوي خدای په امن دی رضامند دی صحیح چې موږ پته وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څنګه شئ؟ خیرونه دي برابر یو کلیو. تاسو پیله نومه ته وژای مو دانش مشتاق نومه ده او زه د خوشحال یونیورسيټي نه د بي اس بایوانفارمیټکس سټوډنټ یم او موږ دلته کې راغلي یو کیم بری کې کیم حواله سره. اچھا ته مشتاق بھائی جان دا وایې چې تاسو دا آیډیا څنګه درغلی پیدا دا څنګه دا کمپین باندې کې دا بلډ والا دا موږ داسې راغله چې موږ کرک ډسټرکټ کې چې کوم مریضون دي هغه تقریبا موږ ته خوشحال یونیورسيټي تر سیدال ته موږ بلډ ورکوم نو موږ سره تقریبا خوشحال یونیورسيټي غوشي پورا کرک نشي کنټرول کوي دالته سټوډنټ موږ سره کام دي ډونر موږ ته کام ملويږي نو موږ دا سوچ کول چې موږ کلیجونه چې څومره دي دغه کې هغه کیمپ لګو او آلته کې چې شاته څومره مریضون دي هغه ټولو ته چې موږ بلډ پروواید کوونه کې هغه مدد وکړو او دا موږ په مدد اپ کوو موږ سره پن نرسي دي ایمنه ام پی ایس داسې یا سمیر دوی تاون نشته سره ډي سي بي نه موږ سره دوی تاون نشته موږ کیم ټیم د خپل کې چنده سره وکړو هغه مندې موږ کیم پرنج کوو بل د سې اکټیویټیز کوو نیو هغه موږ کوو د خپل چنده سایډ او څومره تعداد کې ټیم چې دا څومره تعداد ده اوس په موکا ډسټرکټ کرک کې هم سره تقریبا 30-35 ممبر دي خو موږ د بلډ هیروز کمپین چې دا په آل اوور پاکستان کې چلی دا صرف ډسټرکټ کرک کې نه ده دی بنیاد چې دا د کووډ 19 نرغله دا موږ وا چکیما ډایریکټر اینڈ فاونډر د ډاکټر ګلالای ارشد هغه د لکی مروت اوسدین کې دو هغه په کووډ 19 کې د ام بي بي ایس سټوډنټ وا چې کووډ 19 سټیم لاک ډاون ولګیدل ارسه باند شل هغه ته مریضونو ته ډونر نه ملویدل نو د ای ټیم کې دا سوچ وکړ د خپل زون نه د پېښور سایډ نه د پېښور نه هغه د سې خپل ملګرو سره سوسایټي جوړ کړای و چې پېښور نه هغه ورو ورو وجدل چې نن ماشاءالله په آل اوور پاکستان کې چلیږي نو دا د انټروډکشن او دا موجود په آل اوور پاکستان کې یو واتس اپ میسج سره د بلډ پروواید کوي شو د دې په مدد سره شاده سې یو کاس وی ایمرجنسي کې لکه تاسو ته میسج وکي تاسو یې نه بس څنګه داسې طریقې مدار ته وشه بیا موږ داسې طریقه د څوک مشته ایمرجنسي کې میسج وکي هغه موږ ته کیس روشي هغه نه موږ ډیټیل ولیکو موږ خپل کیم ممبر ټیم چې دا غي ګروپ کې سند کو بیا د کیو دی ویریفیکیشن هډ وی چا ویریفیکیشن کې یا په ویریفیکیشن وکي دی غي کیس چې دا پرشتیا ایمرجنسي کیس ته سرنګ کیس ته د سمرا بلډ پیچار دا هغه بیا وای دا ویریفاید شل کیس ای پاستا بیا موږ سره د کیموس موږ دلته کیمپ لګوال دي کې موږ سره لیست جوړ شي موږ لیست کې چیک کو چې فار ایگزامپل بی پازیټیو بلډ پیچار د موږ بی پازیټیو بلډ چې چا څومره یې پکې هغه ورو مخته کو هغه ته کال میسج وکړو هغه خبر کو چې دا سه یو ایمرجنسي کیس تا یا دا سه نارمل کیس تا موږ ته بلډ پیچار دا که تاسو تیار وو بیا هغه موږ ته غینه بلډر خلو نو دې کې دا تاسو کالج کسان چې دي ډېر زیات جریږي دوته هم دا ریکوست ته چې موږ سره دا مدد کوي ډور نشته د پکې ان شاء الله موږ وسوک زورونه په زور چانر خلونه مطلب تاسو کوم داسې نظام دا چې څوک میسج ته وکي هغه د پر لکه پیچار دو چې دوی ته معلومات پیلنا ډیټیل سره میسج کرا سند کوي ای کاس والا داسې نظام دا او داسې نظام د مشک ډسټرکټ کرک خلک چې کیم د غریب خلک ته داسې اکثر چا تعلیم نه یا هو په دې نه پیږي هغه نه مش شارټ کټ زون پیو هغه سره موږ هغه سه زون بلد کړم د تقریبا تالته کې چې څومره پیشنټ ترسي مشتیا کال کوي یا اکثر یونیورسيټي ترسي هغه مشتا وې د بلډ پیچار دغه نه مش بیا ډیټیل روخلو چې سرنګ موږ ته دی ډیټیل ضرورت وي او دا خلک ډریږي دا سټوډنټ ډریږي لکه مونږ دوه کې بلډ ویر کې بیا چې موږ ورکو نو مسله هونه ته جوړیږي بیا تاسو د باره کې څه داسې معلومات تاسو نه بلډ ډونیټ کوونه پیدا ډیری دي نقصان یې نشته ته چې 3 مہینے 4 مہینے کې ته بلډ ډونیټ کای ایسا نقصان یې نشته 3-4 مہینے نه پہله ته بلډ ډونیټ کای ته ټایم نه پورا نو د دې ټیم کې لږ کی غلاږي چې ته ما ډونیټ کا ځکه چې دا ریسک خوستندي
او تاسو کله د پوره ان شاء الله موږ نیکسټ ویک کې یا مخته دینه بعد چې کوم ویک ته کې به یو اویرنس کیمپ اویرنس سیمینار ارینج کوونه دا پرنسپل صاحب سره موږ خبره شوې ده او پرنسپل صاحب موږ په دې شکریا ادا کوو چې دی موږ ته کیمپ لګونې اجازه تر کړو موږ دلته کیمپ لګوال موږ تاسو شکریا ادا کوو ځکه چې د مصروف ټایم کې تاسو موږ ته راغلی نو موږ ته په چار دو کې موږ سټوډنټ دي جی پی جی سی والا دوی سره تعاون وکړو خپل کیم بلډ دا غچ کو ځکه چې هیڅ پته نه لګي ایمرجنسي کې اساس ته بلډ پته نه وي نو ته چاته یا چې مت بلډ په چار دا نو دا ضروري شاید او چې دا بلډ چې دا صرف موږ زون د پوره خنه دینه چیک کوو چې موږ ته ضرورت شي یا بل پیشنټ ته ضرورت شي تاسو خپل بلډ چیک کو موږ سره زون ایز ا ډونر رجسٹر کوو شاه خبره ده نه رجسٹر کوو زون د پوره بلډ چیک کو خدا نه خواسته سبو ته بیمار شي اکسیډنټ وشي خدای دې نه کی کړی دا سي ته چې بلډ ضرورت شي تو نه چې کیمه وینسی دمره ټایم سړی سره نه چې تو بیا بلډ چیک کوي بلډ گروپ ته کسي او تو چې هسپتال ته رسي ټیم کې تو کارډ وکسي جوب کې دی وي تو ته ای پازیټیو بلډ ضرورت ته تو ای پازیټیو بلډ گروپ وي نو پیله نکال وچري چې ای پازیټیو بلډ ضرورت ته ایمرجنسي کې تو ته ای پازیټیو ولا ډونر هسپتال ته رسیدلی وي ته چې هسپتال ته راسي تو ته تیار وي نو د کې ډېر ټایم لګي تو ته بلډ گروپ پاته نه یو ته هسپتال ته لوټ شي الته کې تو بلډ چیکینګ کیږي بیا تو ته ډونر ارینج کیږي د کې ډېر ټایم لګي دا چې دی ټایم کې تو سره ټایم نه پوته شاته بل خبر پکې اډ کړه چې لکه داسې کسان شته دي خپل بلډ څه ته نه ور کوي او چې کله ته پچار شي بیا داسې میسجون ته کوي موږ ته پچار چې خپل په شروعات په ځون باندې وکړو خپل بلډ ور کوو نو بیا بل څه نه غوړو به بشان ویژو نه په دې خبره باندې عمل وکړي صحیح شله ها بل یو بل د کیمرې په واسطه سره ځ خپل کرک کیم خلک ته غوته یو پیغام رسوم چې بلډ چې چاته پچار شي اکثر داسې ډونر وي داسې بلډ گروپ چې هغه په پیملی کې ملويږي کنه اوس فار ایگزامپل ای پازیټیو دا موته ضرورت شال او مخبل از مو سره چې کیم پیشنټ تا غي پازیټیو دا مو ای پازیټیو بلډ گروپ کا او زین ور کوم زین ډریږه ز په بل چنه تر کسه چې بل چې تنه مشته بلډ ارینج شي نو بل چې څوک چې دی هغه خدغه سین سنون دی څوک په موږ زورونه او توسه ته زدا خبره چاو بند کړه نه به موږ د سکولیام ګرځیدله چې نقصان خبره ده نو تاسو د زپیله دا ریکوست کوم چې خپل بلډ ارینج کوای شي ته خپل بلډ ارینج کا بیا تو ته نه کیږي بیا مشته آیا وعلیکم السلام څنګه څنګه شي الله شکر ده خپل ټیکه الله شکر ده تاسو خپل انټروډکشن پلی تا وکړئ مو طاهر علی نماد او زه خوشحال نمی بی اس کړه 2014 to 2018 مانس کې نو اغه ټایم کې مې دا سه دا بلډ سوسایټي وغیرہ چلول کنه نو اغه ټایم کې مې سره یو ملګرو توکیر نمایوا نو مې خپل کې دا ای ټایم نه دا سوسایټي چلوله 4 سال تقریبا نو د مانس کې مختلف بیرزر سی لګه خلک نیم زړه وای نو مې دا داسې وکنه چې مې سوسایټي سره چلول الحمدلله نو هغه نه بعد داسې وشل زه ډایرکټلی مطلب بس کوم مین پوینټ دا کنه ته سپوز صحیح نو هغه ټایم کې میرا دا 400 سال سوسایټي و چلواله بیا هغه نه بعد میرا یونیورسيټي نه فارغ شلو بیا میرا نه بعد لش کې دا سوسایټي چې ولا کمزور شولا دا نه بعد الحمدلله کیم وجید بای چې دا میرا ډیسټریکټ هډ چې دا آغاز وال بیا هغه سره صالح بای چې دا نو زین یونیورسيټي نه فارغ شل نو مو او صالح دا سه چار کوله کنه چې لکه سوسایټي وغیرہ سره نو اٹیچ خو خلکو په کنټیکټ کول نو ای وجه میرا بلډ وای تارنج کول صالح بای شلو ز شو نو بیا نه بعد وجید بای شوال مې سره وجید بای چې دوه چار مطلب بای میجه چې کیم ټایم کې کوله اغه نه مطلب ډیر شوستا پیک پوینټ دی ورسواله ډیر شه او اغه نه بعد دا یو پلیټ فارم ها میجه کیم بی ډی اس پلیټ فارم چې دا بلډ هیروز کمپاین والا نو دې سره میجه اٹیچ کړلو نو دې ذریعہ سره میرا مقصد دا و چې مطلب بلډ ډونر سي دا مشترا ډیر شي ملوي دا نو مختلف یو کې میرا کیمپس لګاو صرف مقصد مو دا چې مشترا ډونرز پیدا شي او هیومینټی چې دا میرا مخته پروموټ کو نو د کې اکثر خلک داسې وی چې هغه بلډ چې دی هغه علاقه نه ډونیټ کوي ډریږي وینا او یا اکثر داسې وی چې ډیلیوري کیسز چې دی هغه ایمرجنسي ته مشته وړي حالانکه ډیلیوري کیس دا یو ایمرجنسي کیس نه وي او ډیلیوري کیس یا ته دا ډاکټر آلموست ته 1 منث نه ویلی چې دا مطلب ایکسپیکټډ ډیټ تا او دی ټایم رسه ته ته بلډ نه وی هویلی ته انسان ته بیچار وی چې هغه بلډ وکسي خپل بیا دوی سو کې چې اپریشن اینډ ټایم روشي او مشته کنټیکټ وکړي چې ماشاءالله اپریشن شو دا بلیډینګ کې دا دی ایمرجنسي کیس باندې جوړ کی نو زه ټولو مطلب وی ورسته دا چې ډیلیوري کیس چې دا پیله هو بیچار دو چې دا کیما فیملی چې وی دا خپل مینیج کوي کنه مشته کنټیکټ نه کوي ځکه مین مقصد دا چې دا د ایمرجنسي کیس پر اکسیډنټ وشي یا
خدا نه خواسته پله کې څه مطلب فایر وغیره سره څوک زخمی شي لکه ایته ایمرجنسي کیس به ته وایي شي نو هغې دپاره دا چې شي او ډېر شوي لکه ډونرز به هم سره ډېر وي بیا میلاویږي به نو ډیلیوري کیس چې د فیملی ته پیچارو چې خپله د مینج کوي نو بل دا چې اکثر خلکو د میډه وایي چې نومار سینډ کا مریض پیشنټ وغیره لکه ډیټیلز ونه وکړو نو ډیټیلز کې به دوی مطلب د سې الی دوی وکي چې دمره ډیټیلر نه وهلې ډیټیل میجا مین مقصد دا وی کنه چې هر شي وا طریقہ وي نو ایم دا طریقہ دو چې پیشنټ کیم ډیټیلز دی او خو سای شي ویریفای شي باغې نه بعد هغه کیس چې د امیر اول د لکه پراپر دغه میجا سوسا کیم دی بلډ هیروز کمپین جا د کې سبمیټ کیږي منثلی او ویکلی هر هغه والا لکه دا اورال پاکستان کې یو قسم ته دا سوسایټي لګیا دو نو دا اره هغه والا مطلب پراپر پرفارمنس کې دی هغه والا دمره ویریفای کړل نو ځکه میجا دا کې او بل دا ضروري نه چې ته نه میج ډیټیلز وغلو او ته به هما بلډ بده پیدا کیږي نو میج سره لکه سم بلډ بینک نه دا چې میج سره تیار بلډز پروتای او هغه میج ته ستدیر کو میج طرف کوشش کوي شو بقیا لا پک چاري دي چاته مثال ویرز ولګی نشي ملاو چا مثال نیگیټیو بی نیگیټیو ګروپ ته ډېر یار دا نه ملوي نو بی نیگیټیو ګروپ اکثر دا سی چې میج پهلا کال سره هم ملاو شي پهلا کال سره او کله کله چې بی پازیټیو مثال بچاره ډېر کامن بلډ دا نو هغه باندې 3 دن ولګی نشي ملاو نو دیو چې می صرف کوشش کوي شو لکه دغه کله کله چاته ریسپانس نشي ملاو یا می خپل ذاتی مصروفیات ځکه می ژوندۍ د پرسنل لایف ته کنه نو هغه واجب لکه افغان نه د پیچارو ډېر مننه زبلاس کې هری د خبره سره ایډ کوم چې انسان چې د بل انسان د حق ته چې موږ په پیغام کې په دغه نشری کیږي سره سم مسله جوړ شي بلډ وړي نو موږ ته پیار ډایرکټ کې خیل پکو موږ کیم د بلډ والا ټیم دا خاص کر واجه دا ایت زدا درکاو علي او دانش ته دا درکاو چې دوی دا چارچ دا زړه سره کوي نو ثانک یو ډېر مننه صحیح لا او مستر کیم دلته چې کیم کې موجود دي دانش بای د شوال او نور سمره هم مستر د خوشحالي نو استای ولا کسان دي نو هغه ته زر ډېر زیات غزا اپریشیټ کوم ځکه چې لکه میج نه پاس دوی چې قیمت چار کوي نو ډېر زیات جذبه سره کوي او اولاد ځان چې نور هدا ته داسې توفیق ورکړي چې دا جذبه سره د هغه جار جری وشي सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे कुव्वत के अखुवत के जो मजबूत हो धागे टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो